د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ، یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. تورې او انار رنګول. او انار رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره انار رنګول زده کوو. دا انار دی، ګورې په منځ مات شوی خو رنګ نه لري. او تاسو پوهیږئ چې انار څو رنګه لري په منځ کې، که نه؟ یوې پوټکی دی چې نسواري او په منځ کې سرې دانې او پردې چې د دانو تر منځ. اوس نو د سر نه د انار د پوټکي رنګ جوړوو. ګورئ د دې دریو شاخونه به کار شروع کړو. په کرار کرار لاندې راځئ. ګورئ د انار زه فکر کوم چې ډېر پوخ شوی، ځکه نو ډېر ټینګ رنګ ورته ورکوم، که نه؟ کنې اصل کې انار خو د سور او جګري ترمنځ یو رنګ دی، که نه؟ دا درې څوکې خو جوړې شوې. راځو په کرار کرار لاندې لاندې لاندې. ډېر ښه. تاسو ته خو معلومه ده چې انار ډېره خوندوره میوه ده، که نه؟ انار هم خوړه ده او پټه د پاتې نی چې ډېره ګټوره میوه هم ده. زمونږ د وطن په هر ځای کې انار پیدا کیږي، خو کندهار بیا د ښو انارو ځای دی، که نه؟ پامه می چې خام انار هېڅکله ونه خورئ. چې کله پوخ شو او پوهېږي چې اوس یې نو مزه راوتلې ده، په دغه وخت کې به یې بیا وخورو، که نه؟ ګورئ دغسې. نور هم لاندې راځو. ډېر ښه. نام خدای داسې غټ انار دی چې زه یې بیخي ستړی کړم. دغسې. اوس نو دغه چپه برخه ګورئ چې خالي ده، لږ احتیاط دغه ځای غواړي. ګورئ چې دانو طرف ته لاړ نه شئ. دانې خو تاسو پوهېږئ چې سرې دي، که نه؟ دا یې نو پوټکی دی. آفرین. دغه لاندې برخه هم احتیاط غواړي. اوس به نو په کرار کرار پورته لاړ شو. ګورئ خو زما نه به هم تاسو ډېر احتیاط کوئ، پوه شوئ؟ دغه برخه پاتې ده، لږ احتیاط په کار دی چې ډېر مهم ځای دی. اوس نو دغه وړې وړې برخې ګورئ چې سپینې پاتې دي، خو خیر دی. د دانو ترمنځ ځینې پردې دي چې زیړې دي، که نه؟ اوس به نو همدغه ځایونو ته رنګ ورکړو. همدغه ځایونه کله کله سپینې، کله کله نخودي رنګ لري، او کله هم چې خرابې شوي نو بیا تور رنګ ځان ته اخلي، که نه؟ آفرین. دغه لاندې برخه د پاس نه به یې شروع کړو. ګوره دا د منځ برخه ده چې مات شوی انار، که نه؟ آفرین. راځئ لاندې. یو شاباسي خو راکوئ، که نه؟ زه فکر کوم چې کار خلاص شو. تاسو لږ ورته د لرې نه وګورئ. کار زما خیال دی چې خلاص شو. څنګه شو؟
داسې ښکاري لکه واقعي انار چې دانو ته رنګ ورکو. شین رنګ که زیړ سور. ښکاري دا یې 3 دانې، دا یې 4، دا یې 5. بیخي رنګ نه ورکوم ټولو دانو ته، ځکه نو کیدای شي چې ځینې ځایونه یې خام وي یا رڼا پرې لګېدلې وي که نه. ګورئ دغه برخه، دغه دانه څه ښایسته دانه ده. خولې مې ورته اوبه وکړې. دغه دانه هم دی بله همدغسې نو لکه څنګه چې زه کوم، د دې نه پس به تاسو هم همدغه برش راواخلئ او همدغسې دانې به رنګوئ. اوس نو دا کیڼه برخه وګورئ. ګورئ ګورئ ما لږ شانته ډېر ټینګ رنګ ورکړی، خو تاسو به ځینو دانو ته سور رنګ ورکوئ که نه. آفرین، ډېر ښه. ګورئ لږ شانتې کله کله د لرې نه ورته وګورئ چې واقعي انار په شان ښکاري که نه. ښه یو واره چې دا رنګول خلاص شي بیا به نو تاسو وګورئ چې انار واقعي ښکاري که نه. ګورئ لږې دانې پاتې، لږې لږې لږې. دغسې دغه وروستۍ دانه. ډېر ښه شو. یو شاباسي خو راکوئ که نه. زه فکر کوم چې کار خلاص شو. تاسو لږ ورته د لرې نه وګورئ. کار زما خیال دی چې خلاص شو. څنګه شو؟ داسې ښکاري لکه واقعي انار په مخه هم ګلونه. انار رنګول دې زده کړل، اوس د آ تورې رنګوو. دا ټکي ټکي آ تورې لیکل شوی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د آ توري لیکل له دغه ځایه څخه پیل یا شروع کیږي. د آ توري پیل له همدغه ځایه څخه کیږي. د آ توري ته الف هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.